او مونږ یو څو پیسو معامله به دنیوي د یو څو فوټه ځمکه او د یو څو انچ ځمکه به وي او هغې کې مونږ روغه نه کوو معافي نه کوو چاته نه څنګه ما ته معافي کړې په دې خبره به دی ګرم وي د بل سره په کلونو به دشمني کوي زه تېرېدم ته ما ته په خیر نه دی ویل په دې کې دی بخانه نه کوي لکه دا څه خبره شوه وکړه غلطي ده وشوتې یا څه عذر ولوټه نه عذر لټول دا خو زموږ په دغه کې څه رشتي نه عذر چاله لټول نه ډایرکټ بدګماني په سړي باندې کوه دا د پښتنو غټ د هغوی طریقه ده او د هغوی رواج دی هر څوک کوي که هغه پلاري که هغه زوی که هغه ښځی که هغه ملګری بدګماني پې کوه ښځې ته ټلیفون وکړو غریب اوچت نه کړو په اول رینګ کې دا ولې ټلیفون اوچت کړو دا به څه تلي یا د ښځې ته ټلیفون وکړو د کور کې بل څه اوچت کړو دا ولې بل سړي اوچت کړو ورور ته ټلیفون وکړو زوی ته ټلیفون وکړو ملګري ته ټلیفون وکړو اوچت یې نه کړو بس دی زموږ سره یې نه لګي واضحه شو په دې دومره عذرونو کې دی به دا خبره هغه لپاره راوباسي وي دی زموږ سره نه لګي وي الله بنده دومره زر سړی د مسلمان سره نه ختموي مسلمان سره دومره زر چې موږ ختمولی بیا خو دې ټولو سره ختمېږي په هره خبره کې سره څه بدګماني کوه او تعلقات پرېږده ځکه به سلفو دا وي د خپل ورور دپاره به اویا عذر لټوي اویا او په دې اویاو کې چې ته معلوم نه شو که نه بیا داسې ووایه په داسې کار کې به مصروف وي چې هغه ماته نه معلوم خو عذر به وله لټوې داسې به یې نه پرېږدي چې زه مسلمان دی زما د لاس نه ووت نه مسلمان ډېر قیمتي دی د ده سره تعلق د ده سره رابطه د دې چې په حال اسانه څوک نه پرېږدي نو یوسف علیه السلام د هغوی لپاره عذر خو مخکې وکتو اذ انتم جاهلون کله چې تاسو جاهلان وئ نو دې ځای کې ورته دا ووایي نه مرکوزئ او بیا صرف دغه نه یغفر الله لکم الله یې تاسو وبخي وهو ارحم الراحمین او هغه ډېر رحم کوونکی دی د رحم کوونکو نه اذهبوا بقميصي هذا ويسي كمش زمان دايو فألقوه على وجه أبي نواچوي دا پمخد پلار زمان يأتي بصيرا رابشي لدنكي دل الله په وحي سره چې تاسې جلوکا کمیس ولا ورکه دا کمیس چې دغه په سترګو ولګي دې سره به هغه واپس لیده شروع کړي واتوني باهلکم اجمعین او راولئ ماته اهل خپل ټول او ټول راځي وي ټول راشي ځکه چې په قحط کې لا 15 کاله پاتې دي دا خو صرف څو کاله وشو 2 کاله وشو 15 لا پاتې دي نو ته هغه ټول دلته راولئ ولما فصلت العيد نو هر کله چې جدا شوه قافله قال ابوهم وی پلار د هغوی انی لاجد ریح یوسف یقینا زه خامخا مومم بند یوسف لولا ان تفندون کچرته تاسو ما بې عقله نه ګڼئ قافله جدا شوه د مصر نه یعنې دا دغه کمرونه چې دلته راغلي وو د هغوی واپس روان دي الله وایي قافله جدا شوه د مصر نه نو څومره چې دوی د علاقې ته نږدې کېده یعقوب علیه السلام څه ووایي په ما باندې بین لګي د یوسف علیه السلام خو تاسو اوس ما بیا بې عقله ګڼئ اوس خو بیا وایي چې ته څه ګډې وړې وې قالو وی ورته هغوی تالله قسم په الله إنك لفي ضلالك القديم یقینا ته خامخا په هغه خپل پخواني محبت کې پروتي ته خو دغه خبرې کې بیا دې شروع وکړه زه پیغمبر دی نو دا خبره ورته چا وکړه وروڼه خو نشته
دغه نو سو کور والا او ته بیا خبرې کې فلما ان جاء البشير نو هر کله چې راغی زیری ورکوونکی القاه على وجهه خو زاری کو دا قمیص په مخ د هغه فارتد بصیرا نو وګرځېدو هغه لیدونکی سترګو یې کار شروع کړو قال ووی هغه ألم أقل لكم أي نوي لما تاسوتا إني أعلم من الله ما لا تعلمون چې یقینا زه پوهېږم د الله د طرف نه په هغه څه چې تاسو پرې نه پوهېږئ تاسو ته ما ویلي نه اوس ما ته خو هغه خبرې معلومې دي چې هغه تاسو ته نه دي معلومې قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا ويدوي پلارا زمنگا بخانو غواړه زمنګ د پاره د ګناهونو زمنګا دا مسله موږ سره مخکې تېره شوې دلته څه مسله ده وسیله د ژوندي سړي نه دعا غوښته چې کله هغه نیک عملی او په شرط دی چې ژوندی سړی نو اوس دو خپل پلار ته وي پلار زموږ دپاره بخانه غواړه د الله نه او داسې هم نه چې بخانه تا نه غواړو یا ستا د مخه غواړو نه وایه پلاره ته زموږ دپاره بخانه غواړه د الله نه